السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیم تاسو ورته تاسو مرګره حسن شاهد یو ځل بیا د حسن ډیور پر یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. یار په نن ویډیو کې تاسو دا خیمه چې تاسو یار اکثر خلک د خپل چینل لپاره لوګو جوړي یعنی د خپل چینل لپاره دغه عکس جوړي. یار خلک بیا ډیفرنٹ نیمز لیکي یعنی څوک په مطلب څوک په حسن ډیور پر لیکي څوک په مطلب ټیکنیکل سر ټیکنیکل مطلب داسې یار خلک ډیر زیات خپل نمونه باندې باندې لیکي. خو بیا کله تاسو د خپل چینل لپاره هغه لوګو جوړوئ نو تاسو به خامخا ته مهنت کوئ چې ما لپاره دغه لوګو جوړه کړه ځکه چې دغه جوړول لږ غوندې کې مشکل وي. نو یار په نن ویډیو کې تاسو دا خیمه چې تاسو د خپل ویډیو لپاره خپل نوم په زبردست سټایل کې څنګه لیکلی شي او تاسو پای کې یار نور ډیزاینونه هم شي کولی. په خپل موبایل کې تاسو په پیکزل کې هغه شی جوړولی او تاسو به یار هېڅ ته مهنت نه کوئ چې زموږ د یوټیوب چینل لپاره لوګو جوړه کا یا موږ ته لوګو جوړه کا مطلب تاسو د څه لپاره هم جوړوئ. نو په نن ویډیو کې تاسو ته دا خیمه چې تاسو مطلب د خپل چینل لپاره یار لوګو څنګه شي جوړولی. ډېر یار زبردست طریقه ډېر زیات اسانه طریقه تاسو په 15 منټه کې ځان ته هر قسم لوګو شي جوړولی. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ تاسو ته به ټوله طریقه هم تاسو د خپل موبایل په سکرین باندې خو راځئ یار تاسو د موبایل سکرین ته بوځو. خو دې نه مخکې تاسو ته اوسه پورې زما چینل حسن ډیول پر نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع. یار نو د ټولو مخکې خو به تاسو لاړ شئ په خپل موبایل کې پیکزل ایپ ته. کله چې تاسو پیکزل ایپ اوپن کړئ نو بیا به تاسو وکړئ تاسو ته زه ښیم تاسو به یار په دې کې دا سپین کلر سلیکټ کړئ بیا به په دې 3 ډاټس باندې کلک کړئ یا تاسو داسې په پول کې هم شي جوړولی. تاسو ته ښکاري تاسو چې کله دلته کلک کړئ په دې باندې په دې چې کله تاسو کلک کړئ بیا په ټیکسټ باندې کلک کړئ بیا چې تاسو دلته راشئ تاسو به دلته چې سم ستاسو نوم وي یعنې زه که ټي ولیکمه نو دا ټي به تاسو داسې ولیکئ دلته د دې سایز چې کوم دی دا بیا تاسو غټ کړئ څومره چې تاسو غواړئ تاسو بیا شی غټولی او کوم دا سافټویر چې دی په کوم باندې چې زه دا لوګو جوړوم د دې نوم دی پیکزل ایپ. تاسو دا په پلی سټور کې سرچ کړئ که تاسو سره نه وي نو د هغه ځای تاسو شی ډاونلوډ کولی. خو چې تاسو د یوټیوب لپاره لوګو جوړوئ د خپل چینل لپاره نو یقینا چې تاسو سره به دا سافټویر ضروري ځکه چې دا یوټیوب به ډېر زیات استعمالوئ. کله چې تاسو ټي ولیکئ دې له به تاسو کلر ورکئ بلیک کلر بیا به تاسو لاړ شئ فونټ ته. په فونټ کې به دې له تاسو داسې یو ډیزاین ورکئ چې هغه ډیزاین ډېر زیات ښکلی ډیزاین وي. مای فونټس نو ما سره دا یو ډیزاین دی تاسو ته ښکاري په دې کې دا دغه ډیزاین شو. بیا به تاسو که ستاسو مطلب ټیکنیکل پښتو یا مطلب داسې ټیکنیکل څه نوم ومي نو تاسو هغه زه کوم دلته ولیکمه چې ټیکنیکل حسن ستاسو چې څوم نوم دی نو دغه شان نوم تاسو بیا په دې ځای کې شی جوړولی دا به ورسره دا چې کوم دی دا به ورسره هم دغه شان یو شان کوي دا ایچ چې کوم دی یعنې زه ټیکنیکل حسن جوړومه نو د دې دا اساس چې کوم دی دا به زه هم لږ وړوکی کوم تاسو ته ښکاري دغه شان به تاسو یو بل ولیکئ. ها نو دا هم دغه دونه شو. بیا به تاسو دې له لاړ شئ تاسو به دې له کلر ورکئ سور یا زیړ تاسو ته ښکاري دا کلر به ورکئ. بیا به تاسو لاړ شئ فونټ ته او په فونټ کې به تاسو هم د دې دا سټایل چې کوم دی دا به هم د دې بل په شان لیکئ چې دا دواړه بالکل یو شان راشي. ها نو دا صحیح شو. اوس په تاسو څه وکئ تاسو به لاړ شئ خپل دې باندې به کلک کړئ تاسو ته ښکاري دا چې کوم دی په دې به کلک کړئ بیا په امپورټ باندې کلک کړئ. په امپورټ باندې چې کله تاسو کلک کړئ نو تاسو به راوالی یو داسې تصویر چې په هغې پسې مطلب تاسو ترې سپین ځای کټ کړئ. زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو. تاسو به لاړ شئ یو داسې تصویر به وګورئ د هغې نه به تاسو مطلب دغه سپین ځای کټ کړئ. تاسو به داسې یو سپین تصویر چېرته وګورئ یا به د ګوګل نه ډاونلوډ کړئ وایټ پکچر هغې نه به تاسو مطلب سپین ځای کټ کړئ نو بیا د سپین ځای چې کوم کمال دی زه تاسو ته ښیم. ښه نو دلته زه به یو تصویر دلته چېرته وګورم. ښه نو دا یو تصویر چې کوم دی دې نه به زه کټ کړم داسې تاسو به ترې سپین ځای کټ کړئ تاسو ته ښکاري دا شان چې کله تاسو د دې نه ځای دا کټ کړو بیا به دا داسې تاو کوئ تاسو تاسو ته ښکاري دا ځای چې کوم دی دا به تاسو داسې تاو کوئ د دې دا سایز چې کوم دی
دا تاسو داسې وړوکی کوئ او داسې به په دې ځای باندې ولګوئ. تاسو ته ښکاري په دغه طریقه سره دا به تاسو داسې ولګوئ داسې. تاسو ته ښکاري په دغه طریقه باندې به تاسو ولګوئ چې تاسو به دا ایچ ام لږ پناه کړئ، ټیم پې لږ پناه کړئ. نو دا په دې کې یو ډیزاین دی. دا تاسو بیا ځان سره زبردست طریقه باندې شي جوړولی. ما چې دا کوم ځای راغیستی دا ما ډېر زیات سپین نه دی راغیستی د دغې د وجې نه. دا تاسو ته په نظر باندې راځي. خو یار دا به تاسو دغه شان پناه کوئ په دې باندې. بیا به تاسو څه وکئ، تاسو به دلته ولیکئ سم چې مطلب زما ټیکنیکل حسن نوم دی، نو تاسو به دلته ولیکئ ټیکنیکل. تاسو به بیا ټیکنیکل ولیکئ سم چې ستاسو نوم دی یار، سم چې تاسو غواړئ په دغه ځای باندې بیا تاسو شی لګولی. زه به دا نوم هم دغه شان کم په دې ځای باندې مې ولګوم. د دې دا کلر چې کوم دی نو دا تور مزه کوي. بیا به تاسو لاړ شئ دې له به تور رنګ ورکوئ او پونټس ته به لاړ شئ. په پونټس کې به دې له ښکلی ډیزاین ورکوئ. تاسو ته ښکاري دا ډیزاین ډېر زیات زبردست دی. دا خو شو. دا بیا به تاسو څه وکئ، تاسو به بیا ټیکسټ ته راشئ. دلته به بیا تاسو مطلب زه ټیکنیکل حسن لیکم، تاسو چې سم لیکئ هغه نوم به تاسو بیا دلته ولیکئ. چې دا نوم تاسو ولیکو دا نوم به تاسو په دې ځای باندې دغه شان پرېږدئ په دې ځای باندې. او لاړ به شئ تاسو به دې له بیکګراونډ کلر ته تاسو به راشئ. دلته تاسو ته لیکلی بیکګراونډ یې لیکلی دلته. دا په دغه بیکګراونډ باندې به تاسو کلیک کوئ او دا به انیبل کوئ. تاسو ته ښکاري دې له به تاسو ورکوئ سور رنګ. بیا به تاسو لږ لاندې لاړ شئ، دا به یو طرف ته همداسې وباسئ او بیا به دې بل طرف ته هم وباسئ. بیا به لږ نور لاندې لاړ شئ. دا به چې کله تاسو راکړئ تاسو ته ښکاري داسې باره کېږي. دا به تاسو داسې په ښکلي ډیزاین کې کوئ او لاندې به دا لږ وباسئ. تاسو ته ښکاري دغه شان. بیا به تاسو لاړ شئ دا کوم لیکل چې کوم دي د دې دا ډیزاین به تاسو سپین کوئ. تاسو ته ښکاري دا دغه شان سپین ډېره زیاته مزه کوي. ښه نو اوس په دا خو شو. دا اوس په تاسو بیا څه وکئ، تاسو به بیا هم په دې نشان باندې کلیک کوئ. په دې نشان باندې به تاسو کلیک کوئ او بیا به تاسو په دې باندې کلیک کوئ او بیا به تاسو لاړ شئ یو تصویر به راوالئ. تاسو ته ښکاري بیا زه رالمه هماغه شان سپین تصویر به زه بیا راوالمه لکه څنګه چې ما مخکې راغستی و. تاسو ته ښکاري زه به له دې ځای نه مطلب ما له تصویر راواخیستو. د دې نه به تاسو همدغه شان ځای کټ کوئ څنګه چې زه کټ کوم او دغه تصویر به بیا تاسو راوړئ. دغه تصویر به تاسو داسې ګول تاو کوئ داسې او دې له به تاسو دا سایز لږ غټ کوئ. تاسو ته ښیم دې له به تاسو سایز چې کوم دی تاسو به غټ کوئ د دې. تاسو ته زه ښیم تاسو به د دې سایز چې کله تاسو غټ کوئ په دغه طریقه سره به تاسو رالی دغه ځای او بیا د دغې دا سایز چې کوم دی دا به تاسو لږ غټوئ. بیا به تا داسې تاو کوئ نو دې کې به دا چې تاسو به دې سره ډیزاین دا به داسې بیا ویسئ او په دې یو سایډ به وله داسې کېږدئ. بیا چې کله تاسو عام تصویر له ټک ورکوئ تاسو ته ښکاري دا بیا تاسو ته داسې ښکاري. بیا به دې کې تاسو دلته ډیزاین هم شئ جوړولی. که تاسو دا څومره تاوهئ که تاسو ته ښیمه دا چې څومره تاسو تاوهئ نو په دې کې بیا مختلف تاسو ته ښکاري په دې کې اوس بل شان سټایل جوړ شو. بیا به تاسو لاړ شئ بیا به بل تصویر راوالئ همدغه شان سپین تصویر به تاسو وګورئ. تاسو ته ښکاري همدغه شان بیا به تاسو سپین تصویر راوالئ. یعنې زموږ کوم بیکګراونډ چې کوم دی دا سپین دی د دې وجې نه چې چاته پته نه لګي چې په دې ځای باندې دوی داسې سپین څه ایښی دي.
تاسو ته ښکاري بیا به تاسو دا دغه شان کېږي که تاسو ته ښکاري دغه ډیزاین باندې تاسو بیا دا کتاو کوئ نو بیا به دا ډیزاین بدل کړي تاسو ته ښکاري یار په دغه ډیزاین باندې دغه طریقه باندې تاسو دلته دغه شان دا به په سایډ باندې ږدئ او تاسو په دې طریقه سره ځان ته ډېرې زیاتې زبردست او ډېرې زیاته ښکلې لوګو شی جوړولی تاسو ته ښکاري تاسو ته ما بالکل ډېرې زیاته جلد جوړه کړه او ډېر په ښکلې طریقه سره هم جوړه کړه نو په دغه طریقه سره تاسو د خپل چینل لپاره ډېر زیات زبردست لوګو چې کوم دا شی جوړولی او هیڅ چاته د مینت ضرورت ستاسو اوس نشته یار نو خوږو ملګرو دا وه د نن ویډیو هم خوښوي ویډیو لایک کړئ چینل ضرور سبسکرایب کړئ په بلې ویډیو کې ملاویږي د هغې پورې د الله په امان